طالبان یو انرژي ډرینک راوته دی چې پاغه په وجه باندې دنیا او خلکو ځان وایرل کو. نو ما هم 1500 روپے راواغسته اما وی چې لاړ شو دا انرژي ډرینک مونږ هم راوالو هم په هم ځان وایرل کو. راجا مې دلته کې ځان ته تیار ورته او ما وی چې لاړ شو اوس کو انرژي ډرینک دلته په لار روانو خو سپ اور سپ مې دغه یو سوچ کو چې آیا په دې انرژي ډرینک کې داسې سې دی چې په 1600 روپے باندې خرڅه. هم په دغه سوچ کې روانم ډیر زیات تګې شوم. نو په لار باندې یو گاډي مخ لراله چې هغه خرڅو د غنی جوس. نو ما راځي چې ټول ناول دلته کې اوس کو د غنی جوس او دا غنه پس چې کوم انرژي ډرینک ته لاړ شو بیا باغ ټرای خیر وچړیا ویډیو کولای شم کنه دا نه ما خپل بلاګ شروع کړی دی فیسبوک د لپاره ټیک ټاک د لپاره کولای شم ویډیو دا لوی سړی یار اوس کو پنګ باندې یو جوس छोटे क्या होता पोस्ता ना को तो सारा दरवाजे और सटे पर ड्यूटी के era माखाम बांगा पूरी और 100 रुपए कटे सारे चलाओ माखाम पर 100 रुपए कटे daga ya 1000 rupiah bare 1200 रुपए हाँ जी दल तनन बता बस रागा दे मगना तुम परन पदीज के मांजे दे पदीज के तुमन से के ना तुम परन पदीज के मांजे दे और दागे द बरकत जरा गले म दे वीडियो द पारा ما ته بل صحیح ځای نه ښکاري بس لاړ شم تل ته مونږ کو باغي وجه تاسو راغنه مدد تکي نو زما په ویډیو باندې که تاسو مطلب شاید ټول نو شاید انور صاحب زما سره دښمنی نشته دی زه پتا باندې خوشاله ګم زما پښتون رورې الله دې دومره درکې چې سهاد نه وي خو خبره کوم د خپل خلکو په دې ذهنونو باندې چې یو سړی سحر راوځي ټیک ده ما سورځي مخکې د یتیمخانه د غبلب پروموشن کوو او ما په غیبه وینا کړو چې یاره څومره هم تاسو په دې باندې ویډیو جوړول شي تاسو مخکې کړئ په غیبه چند کسان دي چې هغه ویډیو جوړ کړو چند دکانونه دي چې په یو څو دکانونه کې هغه بلب پروت دی و دغه د یتیم بلب دی هغه د خان سړي بلب نه دی هغه د غریب سړي بلب دی دغه څوک نشته دی نو په دې وجه باندې هغه یتیمخانه په هغه بلب باندې نه چا ویډیوګانې جوړې کړې دي نه چا دونه مشهور کړي دي خو شاید انور صاحب تاسو برانډ دی تاسو مال دی په دې وجه باندې زموږ د خلک راضي پاګه باندې ویډیو جوړه بیا راته ما چې معنی ته چې ساتره دښمنی نشته دی الله دې تاسو نور هم کامیاب کړي خو ګله مې صرف د خپل پښتنو نه بدغه خبر راشي چې یاره ټیک دغه طرف ته تاسو دا هم کوي چې تاسو دغه سلاجد پروموشن کوي سره تاسو یتیمخانه دی بل په پروموشن کوي دغه قیمت صرف 200 روپۍ دی ما یو کنټنټ کریټر ونیل دو چې پاګه ټاپک باندې ویډیو جوړ کړل چې آیا تاسو د یتیمخانه له هم سپورټ ورکړئ خو نه اگر چا سپورټ ورنکو او نور ډیر دي برانډونه چې هغه خلک مشهور او مخکې باندې روان دي او په دې 1600 روپۍ باندې لګ دا ریټ کم کاځه چې په 1600 روپۍ باندې او 1500 روپۍ باندې غریب سړي د کور وټه ما رزق کیږي نو بیا دا نه ویډیو د هغه ټیک ټاکران د پاره دا بیا راته ما چې ما د یتیمخانه بلب کله لانچ کو او ما مارکیټ ته راوځو د وسه پوری هغه په ډیرو دکانونو کې نشه سپي اوسو دکانونو چې یتیمخانه بلب پکې پروت دی نور په یو دکان کې هم هغه بلب نشته دی په اخر کې بیا زماره چا سره دغه نشه سپي او سپي خپل معاشره د خلکو د ذهنونو خلک ویوز او لایک کنه زما په دې ویډیو باندې تاسو ویوز هم وینئ او لایک به هم وینئ تاسو دیو بل د خلکو سره درشن خېګړې شروع کړئ او بس همینه شروع کړئ د دې ماشوم سره ما دا ویډیو کو وګورئ دا ویډیو وایرل کیږي کنه وایرل کیږي ما ته پته تاسو ټول د ویوز او لایک د پاره کوي هغه تعالی ویډیو ریپوست کوي تاسو ټول خطه په مخه ویډیوګانې کوي چې سیونه کو په دې کې سم ګیس ته نیچرل جوس مومس کو د دې قیمت 100 روپے دی بچوړیا 100 روپے صحیح ده نو ما 100 روپے بچت کو 1500 روپے ما بچت کو هم جوسس کوم یخشم او هم د بچوړي دغه وشو د نن نه پس چې څومره ټیک ټاکران دي چې سو پوزټیو کنټنټ جوړای په دې جوسو والا او په دې باندې تاسو ویډیو جوړوي چې وایرل نه شته زمانه څخه واړه در کوم دله خاص روپے د 100 دا والا دا تعالی در کوم نه ما درل نه سي ما سلاجد پنوم زره واته ما غس کو ما هم دغوس کو داستاینه او دا بل اولنې د جوس ګلاس کنه چې تاسو 1500 روپے خرڅ کړئ کنه ان شاء الله بس امید نه در بدا ده چې زمونږ زیاتره ټیک ټاکران هغه برازه غو 1500 روپے ان شاء الله اسکه لوی سړی زما په ویډیو کې نن بیا تاسو لپاره یو میسج هغه میسج دا دی چې تاسو ټیک تاسو خپل ژوند چې تاسو څنګه تیر کې خپل معاشره کې مهرباني وکړئ لکه په دې غریبو خلکو باندې نظر واچوئ